بسم الله الرحمن الرحیم که زمونږ کتونکو نوشابه بیا تاسو سماج پیښې باندې حاضر دی. دې ټایم کې زه محمد علي انچارج ټیکنیکل افیسر بردان د هغې په دفتر کې د هغې په آفس کې ناست یو. د هغې نه پوښتنې کوو کوم معلومات دي چې دا کوم د ګاډو چې کوم کاربن ډای اکساید اخراج کېږي هغه تاسو ته نقصان دی د هغې باره کې تپوسونه کوو. موږ سره اوسئ، سماج موږ سره اوسئ. مولوي صاحب نن سبا چې د یانو کې کوم نقصان دی د ګاډو نه چې کوم اخراج کېږي د کاربن ډای اکساید د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد علي دی او زه انچارج ټیکنیکل افیسر ویټس مردان. ویټس مطلب دی ویکل امیشن ټیسټینګ سټیشن. دا په مردان کې موجود دی په کورخ چوک سره په شوګر مل روډ باندې اتفاق کالونی دا دلته زموږ دا دفتر د فټنس او پلس د ویټس پاسینګ چې دی نو دا دفتر موجود دی. دا ګاډو نه چې کوم احراج کېږي چې کوم د دې نه لوګي خارجېږي د دې جانچ پړتال چې دی نو هغه موږ سره دلته مختلف قسم اکوپمنټس لیټسټ موجود دي چې په هغې باندې موږ د دې ګاډو چیکینګ کوو چې آیا د دې نه چې کوم احراج کېږي په دې کې چې کوم ګیسونه دي نو د هغې مقدار پوره دی او که پوره نه دی. د دې لپاره خپل سټینډرډ مقرر شوی دی، نیشنل انوایرمنټل کوالټي سټینډرډ، چې دا د هغې مطابق دی که نه دی. الله پاک دا دنیا جوړه کړې ده نو په دې کې هر شیز یو په مقدار باندې موجود دی. خو انسان چې څومره ډیولپ کېږي نو دې کې انډسټریز رالو، دې کې زموږ ویکلز رالو، نو هغه د انوایرمنټ له مختلف ګیسونه ورکوي. یو ګاډی دی د هغې نه ګیس احراج کېږي نو هغه مخکې نه په انوایرمنټ کې موجود دی، په یو مقدار کې هغه موجود و. چې له مونږ ورکوو پرې مونږ سیوا کوو. نو مونږ چې کوم ګاډي چیک کوو نو مونږ سره د ډیزل ویکل لپاره، د پټرول، د سی ان جي لپاره، د نویز لپاره خپل اکوپمنټس موجود دي. په هغې باندې مونږ دا ګاډي چیک کوو چې د کوم ګاډي د ان ای کیوز چې کوم مقرر شوي دي، نیشنل انوایرمنټل کوالټي سټینډرډ، چې د هغې نه سیوا وي نو هغه له په روډ باندې خو ټرافیک والا چالان ورکوي. بل موږ سره چې کوم زموږ قابل ترین ټیکنیکل سټاف دی هغې ته ووایي چې یاره ستا په ګاډي کې دا مسله ده، ته دا وکړه، ټیونینګ وکړه، پمپ وکړه، نوزل وکړه، فلټر چینج کړه، د سلنسر صفایي وکړه. نو هغه موږ ولیږو. هغه چې ولیږو هغه چې کله په دوباره باندې راشي دلته نو هغه له موږ ورکوو پاسینګ سرټیفیکیټ چې ګورنمنټ آف کې پي کې د هغې فیس ډېر کم مقرر کړی دی ایز کمپیر ټو ادر پروونسز. چې په پنجاب کې د هغې فیس اخیستل کېږي 1500 روپۍ، په سند کې اخیستل کېږي 2100 روپۍ. واحد زموږ دا صوبه ده چې زموږ ګورنمنټ آف کې پي کې د دې فیس مقرر کړی دی 200 روپیز. نو چې کله یو ګاډی دوباره موږ له راشي او هغه موږ ټیسټ کوو نو د هغې چې کوم نیشنل انوایرمنټل کوالټي سټینډرډز دي هغه د هغې مطابق وي نو هغه ته موږ خپل سرټیفیکیټ کې زموږ هغه ولې ورکوو او د هغه نه 200 روپۍ موږ واخلو. هغه 200 روپۍ چې دي نو هغه د ګورنمنټ ټریجري کې جمع کېږي، باقاعده هغه موږ بینک ته وړو، بینک ته هغه موږ جمع کوو. ستاسو ډېره شکریه ده کوم چې تاسو راغلې او د خلکو د آګاهۍ لپاره موږ چې څومره کوششونه کوو، موږ پمپلیټس چې دي نو هغه خلکو کې ډسټریبیوټ کوو. ځای په ځای هر اډه کې تقریبا زموږ د بینرز لګېدلي دي. دا صرف د دې لپاره دي چې خلکو کې دا شعور راشي چې یاره کم یو شي صحیح دی او کم غلط دی. دا زموږ مختلف اکوپمنټس دي، دا ډیزل ویکل لپاره دي چې کوم ډیزل ګاډي وي دا هغې ته موږ لګو. په دې باندې موږ ته پته لګي چې یاره دا ګاډی پاس دی یا که فیل دی. دا زموږ 5 ګیس انالایزر دی، په دې باندې 5 ګیسز معلومیږي. کاربن مونوکساید دی، کاربن ډای اکساید دی، نوکس دی، هایدروکاربنز دي. دا زموږ سی ان جي او پټرول لپاره دی. په دې باندې دا موږ ملاو. دا زموږ سیو میټر دی، کاربن مونوکساید په دې باندې معلومیږي. دا زموږ سره نویز میټر دی، کوم ګاډو چې دا پرشر ارن لګولی وي نو د هغې پته موږ ته په دې باندې لګي چې یاره دا ګاډی چې دی نو دا پرشر ارن چې دی نو دا د ان ای کیوز مطابق دی یا نه دی. نو دا زموږ دلته لیبارټري ده په اتفاق کالونی، دا شوګر مل روډ دی، نزدیک چې دی نو دا د کورخ چوک دی.
زما ټولو ترانسپورټران چې څومره زما وروڼه دي ته زما درخواست چې تاسو هر شپږ میاشتې بس خپل ګاډي د دې ځای نه مونږ ته چک کوئ. ډېره مننه.